ډېر مسلمانان چې هلته لاړ شي زما عزت هغه د الحاد نه کار واخلي د حرم د تعظیم خلاف کارونه دي شو او په دغه ځای کې چې دی کله د حرم د تعظیم خلاف کارونه شروع دي زما عزتمندو د دغه شتنې کوي هغه اوبه ویسي حتی چې دی د نیکو سره تللی و لیکن چې راځي خالي راشي نن غیر لګیا دي زما عزتمندو د دغې عظمت والا ځای بې حرمتي کې لګیا دي مسلمانان هم کوي او غیر مسلم هم کوي زنانه چې لاړ شي زما عزتمندو هلته به کې ټیک ټاکې جوړ یو زنانه پکې ډانس کوي زما عزت دا څومره د افسوس خبره ده زما عزتمندو چې د مسلمان قبله څه ته وایي چې ستا په هر وخت کې چې کوم دی هغې طرف ته توجه یې دې ته ویل کېږي قبله زما او ستا هغه قبله چې ما او تا ورته په هر وخت کې هغې ته چې کوم دی مخ کوو که یو سړی قسم هم کوي ساده لوح مسلمانان یې قبلې ته مخ کړي وایي زه ورته قسم وکړم دا ولې کوي زما عزتمندو دا هغه ځای عظمت ده د خپله کې لیکن نن د دغې عظمت مسلمان دغه حد ته ورسو مخې پټ کړی دی او یو زنانه چې کوم دی لګیا ده په خانه کعبه مخې ته ده او د هلته چې کوم دی ډانس کوي زما دا څومره د افسوس خبره ده زما مسلمان نن کوم ځای ته لاړې زما عزت عظمت خیرونه برکتونه راوړل خو ډېره لویه خبره ده هغه شتنې کوي چې کوم دی دی هلته لاړ شي هغه چې کوم دی وبهلي زما عزت هغه د تعظیم څیزونه نن د تعظیم پاتې نه شوه د الله کلام هغه نن د عظمت پاتې نه شو د الله کورونه دا د عظمت پاتې نه شوه الله والا زما عزتمندو دا د عظمت پاتې نه شوه زما عزتمندو دغه د احترام ځایونه دي هغه مونږ نن پرې نه ښودل احترام والا خلک هغه مونږ نن پرې نه ښودل پته نه لګي موته به ایمان ویسو کوی به